د عامه روغتیا وزارت په یو خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو د پراختي برنامې له مسؤلینو سره دغه وزارت د خدماتو د وړاندې کولو موین لیدنې خبر ورکوي. په دغه کتنه کې عبدالولي حقانی د ملګرو ملتونو سازمان دغه بنسټ له مسؤلینو غوښتي د روغتیا سکتور د پیاوړتیا لپاره د توبرکلوز، ملاریا او د ایډز د درملنې برنامو څخه ملاتړ وکړي او د ناروغانو لپاره اړین درمل تامین کړي. دواړه لور د HIV، تبرکلوز او ملاریا پروګرامونو د کارکونکو فعالیتونو همدارنګه د یاد ناروغیو لپاره د درملو برابرولو په برخه کې د ملاتړ په اړه بحث او خبرې ترسره کړي. د روغتي خدماتو وړاندې کولو مرستیال د هیواد روغتي سیستم د پیاوړتیا او همدارنګه د HIV، تبرکلوز او ملاریا پروګرامونو کې د UNDP همکاري مهمه وبللې او د روغتي کارکونکو د ملاتړ او د ناروغانو لپاره د اړینو درملو په برابرولو ټینګار وکړ. بل لور ته په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د پراختي برنامې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د درملنې خدماتو پیاوړتیا لپاره له روغتي سکتور سره همکاري کوي. د UNDP مسؤلینو هم په دغه مجلس کې د درملو برابرولو همدارنګه د HIV، تبرکلوز او ملاریا پروګرامونو د ملاتړ په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړ او د روغتي خدماتو د پیاوړتیا لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړه. یو شمېر روغتیا پالن هم ناروغانو ته د درملنې د اغېزناکو خدماتو په وړاندې کولو کې د نړیوالو بنسټونو همکاري ارزښتناکه بولي. در قسمت امراض دیگر که اکثریت هموطنان ما را متضرر می‌سازه، اونا باید ارقام از وزارت محترم صحت‌عامه با خود داشته باشند تا که بیشتر خیر و کمک و نیازمندی مردم عزیز ما را پوره کنند. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په ځلونو د افغانستان په روغتیايي برخو کې د نړیوالو بنسټونو د همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی.